سلامونه ملګرو، نن در سره په یوه ډېره ضروري موضوع خبره کوم او موضوع دا ده چې د عمران دیوانه تپوس پوښتنه به موږ له چا کوو، ځکه چې د هر څه شاته یو پس منظر وي او د هر څه شاته یو څوک ذمهوار وي. نو ملګرو، هیله لرم چې زما د یوټیوب چینل جارصافی در سره سبسکرایب کړئ. همدا زما اصلي چینل دی. هیله لرم چې تاسو به دا کار وکړئ. ملګرو، تاسو خو ولیدل چې د عمران دیوانه تپوس ته خلک ورغلو، هغه یې پیدا کړو، هغه یې تر هسپتاله ورسوی، له هغه سره مرستې خلکو وکړي. خو اصلي موضوع اصلي علت ته خلک نه ورغلو، هغو ته یې ګوته ونه نیوله، په هغو یې خبرې ونه کړې. او دا بدبختي د پښتانه د پښتون قام له وخته ده. نو دوی باید په ځای د دې هغه یو قول دی چې د چا دی، هغه وایي که چیرې د یو غله لاس پرې کېږي نو د هغه ملک د هغه هېواد د ساتونکي، یعنې د ریاست د یو چارواکي یا د یو ذمهوار کس باید دواړه لاسونه پرې شي. نو ملګرو، خبره دا ده چې عمران دیوانه یو تعلیم یافته ځوان دی، یو شاعر دی چې 2 کتابه یې هم لیکلي دي، مګر هغه په دې حال ته رسېدلی دی چې دی په نشو اخته سوی دی، دی غریب سوی دی، دی ځپل سوی دی، دی نن یو بل ته لاسونه نیسي. ملګرو، ښکاره خبره ده چې تر څو پورې پاکستان کې منشیات، بېروزګاري دا نه وي ختم شوي، زموږ د ځوانانو به دغه حال وي. که ته یې در واخلې، په لکونو داسې ځوانان دي او نن سبا نشې دومره زور نیولی دی چې یو نیم کس خامخا په نشهیي عمل باندې اخته وي، هغه ضایع سوی وي، هغه بیا په دې معاشرې بوج وي، هغه بیا دا معاشره لوټي. نو دا ذمهواري ټوله د دې پاکستان ریاست ته. پاکستان ریاست باید زر تر زره، او زه له عمران خان څخه خواست کوم چې دوی باید زر تر زره د نشهیي توکو د دې مخنیوی وکړي. اصل کې که یوسف جان یا بل څوک راسي له یو پوډري او نشهیي سره مرکه وکړي او هغه علاج دپاره بوځني او دوی یو څه بنبس ورته وکړي، دا یې حل نه دی. حل یې دا دی چې ته دا کارخانه بنده کړې، دا نشهیي توکي بندې کړې، چې آینده دغه کارخانې تاسو ته داسې خلک نه راباسي چې هغه دا ټولنه بربادوي او دا ټولنه پرې خوارېږي او د خلکو تعلیم یافته، د دې وطن تعلیم یافته او ښکلي ځوانان پکې بربادېږي. نو زه دا وایم چې باید ملګري په حکومتونو، په ریاستونو زور واچوي او کمپاین وچلوي چې موږ نور داسې حالات نه غواړو. موږ په خپله خاوره کې امن غواړو، موږ په خپله وطن کې روزګار غواړو، موږ په خپل وطن کې د منشیاتو ختمېده غواړو. که دا وکړي بیا به دا ولسونه کامیاب وي، کنې دا حل نه دی چې یو فرد ته